أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارک کې عدت وفات ذکر شو چې 4 میاشتې او 10 ورځې دي، او یا که د هغې زنانه حمل وي امید وي نو چې اولاد پیدا شي. اوس په دې آیت مبارک کې د عدت په دوران کې کاغه د طلاق عدت وي او کاغه عدت وفات وي. د عدت په دوران کې د بل کس غیر د خپل خاوند نه که رجعي طلاق ورکړي خو خپل خاوند ورته رجوم کولی شي او عدت نه پس نوی نکام کولی شي. او د عدت په دوران کې بل چا سره د دې نکاح ناجایز او حرام ده. او دې سره به څوک د نکاح متعلق خبرې نه کوي. کومه زنانه په عدت کې ده نو په ښکاره الفاظو باندې به څوک هغې ته دا نه وایي چې ستا عدت تیر شي نو زه به تا سره نکاح وکړم. او نه به دغه زنانه د عدت په دوران کې چاته دا خبره کوي چې زما عدت پوره شي نو تا سره به نکاح کوم. دا خبرې کول دا د دې زنانه د طرفه کوي ناجایز او حرام دي. په دې آیت مبارک کې ته منع فرمایش داسې مه کوئ. او که د یو نارینه د طرف نه داسې زنانه ته پیغام د نکاح ورکوي چې د عدت تیرېدو نه پس به زه تا سره نکاح کوم نو دا هم ناجایز او حرام دي. البته په اشارو کنایو سره که هغې ته خپله خبره اورئ نو د هغې اجازت د دې آیت مبارک په رڼا کې شته دی. مثلا هغې کونډې زنانه ته یا مطلقه ده په عدت کې ده او هغې ته یو کس ووایي چېره زما د یو نیکې بیبي سره د نکاح اراده ده، خواهش مې دی، یا نور داسې کنایي اشاره د اشارو الفاظي، نو په هغې باندې ویل د نکاح متعلقو چې په اشارو کې وي په کنایه الفاظو کې وي ښکاره الفاظ نه نو دا جایز دي، د هغې اجازت یې ورکړی دی. او د عدت په دوران کې نه نکاح جایز ده دغې زنانه سره او نه د نکاح متعلق خبرې د هغې سره جایز دي.
دویمه خبره په دې آیت مبارک کې دا کړې ده چې که تاسو زړه غواړي چې دغه عدت والا زنانه سره د عدت تېرېدو نه پس نکاح وکړي او د نکاح دا خبره په زړه کې پټه وساتئ او زړه کې دا اراده وکړي چې عدت تیر شي نو زه به ورسره نکاح کوم، نو دا جایز دي. یا هغه عدت والا زنانه په زړه کې دا خبره پټه وساتي چې زما عدت پوره شي نو فلانی کس سره به نکاح کومه، نو د زړه دا خبره چې په خولې باندې نه ده راوستې نو دا جایز ده، زړه کې خبره پټه ساتلی شي. درېمه خبره دا کړې ده چې الله پاک ته د دې خبرې علم دی چې دا زنانه به ستاسو په خیالاتو کې ګرځي را ګرځي، تاسو به یادوئ چېرې دا کونډه زنانه ده نو که د دې عدت پوره شو نو زه به ورسره نکاح وکړم، خو تاسو ورسره وعده د نکاح پټ په پټه باندې مه کوئ. قولا معروفه یو لفظ ذکر کړی دی چې تاسو یو نیکه خبره وکړئ، څنګه چې د اشارو کې مخکې خبره ذکر شوله چې دی وایي زما د یو نیکې بیبي سره اراده شته دی د نکاح کولو، نو دا هغه نیکه خبره ده. یا د نیکې خبرې نه مراد عدت تېرېدل دي چې عدت پوره شي او بیا ورته څوک د نکاح پیغام ولیږي او هغه پې راضي وي، هغه نکاح پیغام قبول کړي نو بېشکه نکاح دی وکړي. او څلورمه خبره دا ذکر کړې ده چې د عدت پوره کېدو نه مخکې د هغې سره نکاح کول او د نکاح اراده کول او هغه اراده خپل هغې ته ښکاره کول، یا د هغې عدت والا زنانه د هغې د طرف نه د نکاح اراده چا ته ښکاره کول چې تر څو پورې عدت پوره شوی نه دی نو د هغې نه الله پاک منع فرمایلی ده. پنځمه خبره دا کړې ده چې ستاسو په زړونو کې څه دي چې هغه د نکاح اراده ده ستاسو، نو تر څو پورې چې عدت پوره شوی نه دی نو په هغې کې تاسو د الله نه ویریږئ. عدت دوران کې نکاح صحیح نه ده، د نکاح متعلق ښکاره خبرې هغه هم صحیح نه دي. او په آخر کې د الله پاک دوه صفات ذکر کړي دي، یو غفور او دویم حلیم. غفور معنی د بخونکې او حلیم معنی د برداشت کوونکې. چې څومره خلق دی د الله پاک نافرمانی کوي او الله پاک نه چې بخنه وغواړي الله پاک ورته بخنه کوي او فوري سزا ورته الله پاک په هغه جرم باندې نه ورکوي، د هغې کې الله پاک دغه حلم د صفت نتیجه ده چې الله پاک د دې خپلو بندگانو نافرمانی هغه برداشت کوي او فوري سزا ورته نه ورکوي، د توبې مهلت ورته الله پاک ورکوي. نو چې توبه وباسي نو الله پاک بخونکی دی، دغه انسان دا توبه به قبوله کړي او کومه ګناه ترې نه شوې ده هغه به ورته الله پاک معاف کړي. ولا جناح علیکم، او نشته دی څه ګناه په تاسو باندې، فیما په هغه خبره کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ، چې تاسو خپل مقصد پیش کړئ، به په هغې خبرو سره من خطبة النساء. خطبه معنی ده پیغام د نکاح او کېدنې ته هم خطبه په عربی کې ویلی شي. خطبه چې د خې د پاسه پیش وي نو تقریر ته ویلی شي، بیان ته ویلی شي، او خطبه چې د خې د لاندې زیر دی نو پیغام د نکاح او کېدن ته ویلی شي. نو چې داسې زنانه چې هغه په عدت کې دي نو که تاسو په اشارو سره هغې ته د نکاح پیغام ورکې نو په دې کې په تاسو باندې څه ګناه نشته دی. او اکننتم، یا تاسو پټ وساتئ دغه پیغام د نکاح فی انفسکم، په خپلو زړونو کې ښکاره نه کې، اشارو کې خبره ونه کې، خو زړه کې خبره پټه وساتئ چې عدت د دې زنانه پوره شي نو زه به ورسره نکاح کومه. علم الله، الله پاک ته دا خبره معلومه ده، انکم بشک تاسو ستذکرونهن، خامخا تاسو به یاد کې دغه زنانه چې کومه په عدت کې دي او زړه به م کېږي چې د عدت تېرېدو نه پس ورسره نکاح وکړمه، خو د عدت په دوران کې د نکاح وعده کول او د نکاح متعلق خبرې کول دا ناروا او حرام دي. ولکن لا تواعدوهن، لیکن تاسو وعده مه کوئ د دغې زنانو سره
کم چې په عدت کې دی عدت پوره شوی نه دی سرن پټ په پټه باندې چې پټ په پټه ور سره خبره وکړي چې ستا عدت تیر شي نو زه د سره نکاح کوم بل چا سره به نکاح نه کې نو دا ناروا او حرام دی الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو ووایئ قولا یو خبره معروفه نیکه خبره د شریعت موافق اشاره کنایو الفاظو کې ور سره د نکاح خبره وکړي نو دا ستاسو لپاره جایز دي خو ښکاره الفاظو باندې د نکاح خبرې کول یا د هغې سره عدت په دوران کې نکاح کول دا ناروا او حرام دي ولا تعزموا او تاسو اراده مه کوئ عقدة النکاح د نکاح د غوټې یعنی د نکاح د کولو د عدت په دوران کې نکاح ور سره صحیح نه ده حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپل نیټې ته عدت پوره شو بیا ور سره نکاح هم جایز ده د نکاح کا خبرې ښکاره ته وردام جایز دي واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله پاک یعلم عالم دی ما فی انفسکم په هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي چې تاسو ورسره د نکاح اراده ده په زړه کې فاحذروه نو تاسو ویریږئ د الله پاک نه او د عدت په دوران کې مور سره نکاح کوي مور سره د نکاح متعلق کار خبرې کوي واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله پاک غفور ډیر بخون کې دی حلیم او ډیر تحمل والده برداشت کوونکی دی ولا جناح علیکم او نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه خبره کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ یا تاسو پیش کې به په هغې سره من خطبة النساء پیغام د نکاح دغې زنانو ته چې هغه په عدت کې دي او اکننتم یا تاسو پټ اوساتئ دا پیغام د نکاح فی انفسکم په خپلو زړونو کې او اراده دی چې کله عدت پوره شي نکاح به ورسره کومه او زړه کې دا خبره پټه ساتلې ده نو دی ګناهګار نه دی علم الله الله پاک ته معلومه ده انکم بشک تاسو ستذکرونهن خامخا تاسو به یاد کې دا زنانه ولکن لا تواعدوهن لیکن وعده مه کوئ دوی سره د نکاح سرا پټ په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو ووایئ قولا معروفا یو خبره نیکه ولا تعزموا او تاسو اراده مه کوئ عقدة النکاح د نکاح د غوټې یعنی د نکاح کولو حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت پوره شي اجله خپل نیټې ته واعلموا او پوه شئ ان الله یعلم بشک الله پاک عالم دی پوهیږي ما فی انفسکم هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه نو تاسو د الله نه ویریږئ واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله پاک غفور ډیر بخونکی دی حلیم او ډیر برداشت کوونکی دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين